ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات چې د مرګ نه رستو په قبر کې سړی ژوندی وي او کمړ وي. عزیزانو مونږ صرف دومره کولی شو چې د مرګ نه رستو ژوند باندې قرآن او حدیث کم دلائل ویلی دي هغه د علماء فرض دي چې د قوم ته وي. عزیزانو د قبر عذاب یا د قبر ژوند د پاره بل څه دلیل کې دی شي سوا د قرآن نه او سوا د حدیث د جناب محمد رسول الله نه بل څه دلیل کې دی شي که په دې کائنات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې هستی چې چا د قبر متعلق څه ویلي دي او هغه رښتینه نه نو په دې کائنات کې بل څوک رښتینه کېدی شي؟ کله پیغمبر فرامین هغه رښتیا نه نو په دې کائنات کې بل څوک رښتیا کېدی شي؟ عزیزانو قرآن ویلي دي کافرو به دا پراپیګنډا وکړه چې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګري یې لاړې غرق شوي زندگی مم تباہ شوا او نور بم درته څه نه ملاوي. قرآن داغه جواب وکړو چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. کم خلق چې د الله په لار کې مړ شي خبردار چې داغي متعلق داو نه وایي چې دا مړ شو مړ بم ورته نه وي دا مړ نه دي بل احیاء بلکې دوی ژوندي دي یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله دوی ته رزق ورکړل کیږي دی خوشحال وی په هغه مهربانو کې چې کومه الله ورکړي. عزیزانو د مرګ نه وروسته په قبر کې نعمتونه ملاوي ده. قبر ورته د جنت د باغچونه یو باغچه جوړې ده. دا چا ویل دي؟ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم. په دې باندې یو واقعه لیکل ده چې عیسی علیہ السلام یو مړ راځوندې کو داغه معجزه دا وا چې قبر ته بودرې دو مړ به راځوندې کو تپوس به د قوم مخ کې ته کو چې لاندې تا باندې ستیر شي نو هغه مړی به د لاندې ټول واقعات د عیسی علیہ السلام خپل قوم ته وي چې لاندې دا چل یو مړی راځوندې کو د هغه مړی 4,000 کال شوی چې مړو. عیسی علیہ السلام ورته فرمایل چې زما د قوم ته وایا چې تا باندې لاندې څه تیر وی صاحب نور خبر نه
خو چې مړ شم خخ کړم او خلق را نه لاړ. نو یو دوا کسان رال د الله د توحید تپوس را نه وکړو، ما جواب ورکو، اغي لاړ. بیا نور کسان رال، اغي لاس را کو، ستړي مشي را سره وکړه، اغیم لاړ. دا لاړ کم طرف ته؟ خي طرف ته. زما په قبر کې یو کړکای وا، پاغه برانه نه وته او بیا به ووت. مار کې خیالو کو چې تسکه په دې تور سوره کې چې پروت تم ور پسې وځه. وی چې پا کړکای زم ور پسې ووتم چې ګورم یو بهترین باغ دی، اعلی باغ دی، ولی پکې بیگی. نو ما خیالو کو چې د بازیګر ټیم دی، مونږ کوم. دام حدیث کې راغلی چې سړی مرشي او خاخي کی نو کني مشپمی نو په قبر کې په د زیړې مازیګری نیمه شپه د خاخ کو، او چې خلق تلار شي نو لاندې په د مازیګر دی. وای چې ما مټي اونغخته او خیال مې وکړو چې او 10 کوم چې مونږ کوم. وی یو جنای رااله او زه رستو نه ونیوم چې دلې منځونه نشته او 10 مکوا. وی ما ورته وی چې مون څنګه نشته دا ته څه وای؟ وی بیا ونیوم چې ما داسې سپېړه ورکا چې سپېړه مې ورکا دا غي غاړه کې هارو، هغه هار اوشلیدو چې اوشلیدو جنای زکلک ونیوم چې او 10 بالا کې چې دا هار مال جوړ کی. وی کېناستم د تار یو سره جنای ونیو او یو ما ونیو، مریم پکې اچولې او خپلو کې خبرې کولې. هغه هار لا نو پیرلې شوی چې تا आवाज وکړو زبار روان. 4,000 کاله پکې تیر شي. وای زرګونه خوشاله دي د یو ساس کې د غم نه قربان شي. عيش او خوشحالي هغه داسې شی دی لکه د خوب لیده، پویم نشي او په وخت تیر شي. او غم چې یو سات در باندې راشي نو تیر شوي 100 کاله خوشحالي دی بیا هېرئ. ته بړه کې وې چې تا خوشحال لا کله وې. نو زما عزیزانو د قبر معامله چې دا الله پټه ولې ساتلې ده؟ پکار داو چې ادیره کې چرته قبر سورې شي او خلقو کته چې دا د باغ دی پکې او دا د لړمان دی پکې او دا د ماران دی پکې، پکار دی چې دا خلقو کته دې پټه ساتلو کې راز څه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په یو 2 قبرونو تیر شو، واپس را وګرځیدو. صحابه ته فرمایل چې واوري هما يعذبان، دا دواړه قبرونه په سخت عذاب کې گرفتار دي. لیکن په ظاهر سلوه ګناه نه و چې دوی په خدای نیولې دي، لیکن دا غبي نیازي ده. یو 2 ګناونه دي دواړو کې وو په الله سخت رانی ولي. اے صحابه کده دې وجه نه وې چې تاسو به بیا مړ نه خخوي پزمکه کې، نو ما به اوس خدای ته ویلی وې چې دا دوی په کوم عذاب گرفتار دي چې دا تاسو ته خودلې. او یاره مې دادا چې تاسو دا پوه شئ چې د دې مرګ نه رستو په قبر کې دا سختۍ دي، نو مړی به بیا خخوی نه، بار به پروتي، نو د دنیا نظام به ټول خراب شي. نو راز پکې دا بل دا چې معتبر ایمان چې دی هغه ایمان بالغیب دی. متقی قرآن وای چاته وای الذین یؤمنون بالغیب،
نو اعتبار هغه ایمان لای چې هغه ایمان بالغیب وي. چې ایمان بالمشاهده شي بیا ایمان پاتې نشي. سردار کونین صلی الله علیه وسلم او فرمائے چې صحابه دا دوه مړي چي دي دا یو د تشو متیازو نه با ځان بچ نه ساتلو. تشي متیازې به چې وکي او دس به نو چولو هغه ساس کی به په بدن پریوته نو د مرګ نرستو الله په دې رانیولې او بیا یې فرمایل چې استنزهوا من البول. اے صحابو تاسو د تشو متیازو د ساس کو نه ځان بچ ساتئ ځکه د قبر عذاب چې ده هغه د تشو متیازو د ساس کو نه جوړیږي. یو د یو کې دا عملو په دې خدای اعلان دی رانیولې څوک ویلې شي. یو سړی ماته وی چې یاره جی په دومره معمولی خبره ډېر رونی وو. ما ورته وی چې خبره ده چې دا الله ډېر نمونه دي خو یو نوم پکې الله الصمد دی. صمد معنا بے پروا بے نیاز چې څوک ته تپوس نشي کولای چې دا ولی. موسی علیہ السلام تخپل مور وی چې ته خو خدای ته ډېر زیر راځي کمزور یم منځ نشم کوله لکه زما د پاره د دې منځ معافي ته وغواړه چې راته معاف. موسی علیہ السلام خدای ته وی مور مې د سی وی ورته وای چې منځ مکوا معاف. سورځ تیری شو بیا زوی ته وی چې بچیا خدای ته وای چې لګا خپل غوندې نامې خو دې ډېری دي خو یو خپل نامره توخای چې ستانوم څه دی. موسی علیہ السلام چې خدای ته وی مور ته دی وای چې هغه وی چې زما خپل نوم چې دی بے پروا دی. چې مور ته دا ټکی وکم مور یو وای ناری کو د کټو کوزه وغورځیدا وی بچیا والله که بیا مونږ قضا کم ویلې ولی وی دا غنوم چې بے پروا دی نو که قیامت کې مرونی سي زبې څو څوک ویلې چې دا ولی چا مجال دی چې خدای ته وایي چې دا ولی خبره دا و عزیزان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی مخبر صادق بل څوک کې دی شي. معاملہ د قبر دا پیغمبر ویلې قرآن ویلې دا بلکې پیغمبرم نه دا ویل مرګ نه رستو سړی سره په قبر کې څه کیږي دا خدای ویلي. نو که خدایم دروغجن شي په دې کائنات کې نو بل لا رښتینی څوک بل څوک شته. نن په دې ملک هوا ده چاله قبر عذاب نشته قبر کې لاندې څه نشته. دا د مولیانو اسه ډکوسلې جوړې کړي والله مړی موازونه کوي مړی قسم په خدای دې چې مړی داسې خبرې کوي لکه زه تاسو سره خبرې هغه د لپاره مهنت او مشقت به پکای داسې خبرې مړی کوي لکه زه ته چې کوم ته څه خبرې یو دوا یارانو او دواړه بزرگانو او د ټاپ بزرگان یو یار تلو چرته چراغ دا بل مړو مو لمبوله او په کفن کړو خلق ورته دوست مړ دی وخا راغه ورته دا سه ودرې دو دا شعر ورته وي چې سروسی مینا بسارا میروی سخت بے مہری کے بے ماں میروی او زما د زړه لخته
دومره دشمنی دې را سره وکړه چې بغیر ما نه روان شوې، یوازې روان شوې. دا ولې؟ بیا ورته وایي اے تماشاگاہ عالم روئے تو، اے تماشاگاہ عالم روئے تو چرا بہر تماشا میں روی. دنیا خو ستا د مخ تماشا کولا، نو ته چرته په بلې تماشې پسې روان شو. نو یارې ورته د کفن نه لاس راوویستو، چې لاس یې راوویستو، د چې لاس ورکولو دنیا چې څومره ولاړه وه د ده لاس یې ونیو. او بزرګانو وی که د لاس ورکو اوس به دی هم ختم شي. جنازې نه یې وله لاس راوویست. عزیزانو دا د حال خبرې دي. حال مون قالم پورا نه دی زده کړی، نو په حال څه پوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې چې ابو بکر دفن کېده، ابو بکر صدیق چې لحد کې کېښو، نو لحد ته شګې وروغورځېدې. صحابو بیا هغه تبزې را لرې کړې او هغه شګې راایستې، چې ګوري د رسول الله د قبر نه د رسول الله لاس راوتی دی. او ابو بکر ځان ته غاړې ایستی دی، ورته صدیقه زه خو ډېر وخت نه ستا په انتظار وم. زما عزیزانو مړي داسې خبرې کوي لکه تاسې چې کوي. خو دې دپاره حال پکار دی، محنت او مشقت پکار دی. سارے داسې بزرگان موجود دي چې قبر ته ودرېږي، ورته کشف وشي او لاندې وګوري چې دې مړي څه حال دی. لاندې فی الحال چې کوم لوی مرتدي مال راولي چې ځان سره بوزم ولې وخی راشه وګوره. فلان مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه دا علم ور سره مونږ ته تاسو کو چې دې دا علم دې څنګه زده کړې، مونږ ته وخای. هغه په سلويخ کاله کې دا علم ما سلويخ کاله کې زده کړې. اگر تمہیں شوق ہے تو لاہور آ جاؤ، 4 سال میں سکھا دوں. لیکن دل کی صفائی ضروری ہے. رب څنګه صفا کې دته دړه صفائی پکاري. رړه صفائی څنګه؟ یو پیر ته یو سړی راغی، ورته وی دا سي وظیفه ما ته وخایا چې زه وبو د پاسه ګرځم. وبو د پاسه ویل خاول دا خو اسانه وظیفه ده. ورشه دریاب ته ورشه او چې غاړې له ورسي اخوا دې خوا مګوره، بس دریاب ته ور ټوک کا او زما نوم والا. پیر ورته دریاب ته ور ټوپ کا او زما نوم والا، بس وبو د پاسه بګرځي. ول ډېر خدای به دریاب غاړې ته ورغله، په دریاب په غاړه ولاړ دی او ناګانه وردنګلی دي. چې وردنګلی دي خو چې وبو نیولې ده، ا د پیر نامت هېرا شوی دا یا الله یا الله یا الله. خو چې یا الله ک دریاب ورته سمز مکه و دې په وګر خو ګرځېدو. راغې پیر ته وی څنګه چل؟ پیر ورته څنګه چلو شو؟ وې صاحب استا حکم خو مې ومنلو، خو چې وبو ته مې ور ټوپ کو او بو راونی وم ستا نوم را نه شو، بغیر د الله نه مې بل نوم په خوله کې نه و پاغه. وی بچیا دغه وخت کې د زوی یادو؟ وی نه. وی خزا؟ وی نه. وی لور؟ وی نه. وی زه؟ وی نه. کور بال بچ؟ ویل والله کمی هیڅ یادو سوا د خدای نه چې په دې دریاب کې مې بل څوک نشي بچ کوله سوا د الله. ویل کې دې بل څوک نه و سوا د خدای نه. وی نه. وی په وبو مغه څوک ګرځي چې د چاړه دار څنګه خالی وي او د خدای کوري. تاسو پوه شئ په خبره؟ دړه صفائی غواړي. لغوندې مهنت سره کتاو نه لید. زما استادو ډېر لوی ولی او بزرگ د زمانه ترمزو اجي صاحب سره 10 کاله غزاګانی په مومندو کې کړي. ډېر لوی بزرگ. قسم ما ته وخړو چې یو طالب مړو. هغه طالب وو د باجوړ
په غزا کې مړو خاخه هغه قبر وسمشتا ابل کال ز باجوړ ته تلم چرالم پیورل او سمشتا باجوړیان رااله ورپسې وې صاحب مونږ د خپل مړې وړو ترمزو حاجی صاحب رحمت الله علیه ورته مې وړي وی جیندا وړو اجازه ته کوي ګوره مې وړي وی نه جی ته اجازه ته کوي زه خپل کار کوي چې تلی دی قبر را پرانیسته ده چې تختیر علي کړی دی د خپو ګوتو سره د ګلاب بوټه زرغونو او داغه بوټي تانګ داسې په دې سینه راغلو او تک سر د ګلاب ګلې د سپېګمو ته داسې ولاړ او استاد می قسم خورو چې ما ولیدو و ما په زندګۍ کې داسې بوین د څشینې دی لیدل لکه د لحد نه داغه ګلاب بوین چیرې و ضرب سغي تختې ورته صاحب تراغله و صاحب ال ته خدا سي چلو بچو ما چې درته پردای ما لای پردای خیر خبره ډیری دی عرض داو چې خوب د پیغمبر دا حجت ته په باب د دین او ویلی پیغمبر په خپل دی بلکې قران ویلی دی چې د پیغمبر د خلینا کوم خبري وزي دا خبره د پیغمبر د ځان نه دا وحی وی چې ما ورته کړی دا داغه د جیب خبري نه داغه د نفس خبري نه داغه د خواهشات خبري رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر ټیمو صحابه ته ارشاد فرمایلو چې بیگا چا خوب لیدل دي چې زاغه ته تعبیر وکړ صحابه وی چې یا رسول الله بیگا مونږه څه خوب نه دی وی وکه دی بیگا ما یو خوب لیدل ټول صحابه سرنګون شو هغه کې وی ز پروتم یو دوه کسراله یو د یو لاس نونی و مو بل د بل لاس نونی و مو روانه چې روانه کما سګورم چې یو سړی پروت دی او یو سړی ورته ولاړ دی د ولاړ په لاس کې یو غټ کانه دی د دې پروت دی سر ته را پریدي سر زره زره شي د بیا کانه روچت کې اثر ورته بیا جوړ شوی و ماوی چې دا څوک دی چې په داسې قهر گرفتار دی و دوه کسو راتوي چې یا رسول الله فانطلق مخکزا و چې مخکې لارم یو سړی ناس ته او یو ورته ولاړ دی او د ولاړ پلاس کې د اور پلاسونو او د اور انبوري دي د دې ناس د خلی ته ورچي دا خلی داسې شلي او بیا ورزي او شلي او بیا ورزي یا بار الہ دا څوک دی ویجی نور مخکزا چې نور مخکې لارم سګورم چې یو تنور دی چې خزه او سړی پکې ګډ وډ پراته دي کله لمبه پاس وروړي او کله اعلان دی وړي کله پاس وروړي کله اعلان دا سوق دي ویجی نور مخکې دا چې نور مخکې لارم سګورم چې یو د وینې او د زوی تلاو دی او یو سړی پکې پروت ته غوپی وای هر طرف ته چې د وته اراده وکي هغه طرف نه کانه راشي او د په داخله ولګي او بیا پکې وروځي دا څوک دی ویجی نور مخکزه و ما دواړه رونی و چې تاسو څوک یې او دا سم ماته وخد و یو راتوي چې انا جبريل ز جبرائیل علیہ السلام وهذا میکائیل او دا حضرت میکائیل علیہ السلام دا سم چې درته خود غوکې د چوستي په پوي یا رسول الله کم سره چې پروتو سره په کانی ماته دو جوړې ده دا هغه سره دی چې په دنیا کې قران لسته او عمل به په نه کول قران به وی تلاوتونه به هم کول ختمونه به هم کول خو چرته چې په قران د عمل زراغه
ځای به بیا پکې نه. دا سړی چې مړ شي په قبر کې به تر قیامت پورې د سر په دې عذاب گرفتاری. دا هغه سر دی چې چا قرآن ویلو عمل به. سردار کونینو فرمایل چې دا خله پامبورونو شلیدا او جوړیدا تاسو و یا رسول الله دا هغه سړی چې په دې خله به د په دنیا کې دوه جنگول. د خیر خبره د په دنیا کې چرې نه وکړي سوا د شر او د فساد د خبره کار شیطانت. نو د خپل خلو ته وګورئ چې زمونږ خولې د سهار نه تر ماښامه پورې څه کوي. زمونږ د خلو به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د مرګ نه وروسته په قبر کې دا حال. دا ښځې او سړي چې په تنور کې لمبو پاس وړه راوړه و یا رسول الله دا هغه سړي دي چې خپلې ښځې وي او پردو ښځو پسې به ګرځېده. او دا هغه ښځې دي چې خپل مړونه وو او پردو سړو پسې به ګرځېدي. نو دا ښځې او سړي چې مړه شي تر قیامته پورې به د هغوی قبر د اور تنور وي. اندازه وکئ د پاکستان ښځې مو ګورئ او سړي مو. نو زمونږ دا خولې زمونږ به دا انجام، زمونږ د ښځو زمونږ به دا انجام. دا د وینې او د زوی په تلاو کې دا څوک و یا رسول الله دا سود خور غاڼې خور په سود پیسې ورکوونکی. سود خور چې مړ شي داغه قبر به د وینو د زو تلاو وي تر قیامت به پکې غوپی وي. دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه د نقل کړي په خپل کتاب. پیغمبر د شپې خوب کتله بیا سحر صحابه او تویلی دي. نو د پیغمبر دا بیان دا دلیل د دې خبره دی چې دا خوب وحی او د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وشو، هغه سحر صحابه او ته بیان ک. دا عین دین دی، زمونږ دا ایمان دی چې د مرګ نه وروسته د دې عمل خلق سره په قبر کې دا معاملې. ټیک شو؟ کته وی رښتیا دی که دروغ دی؟ نو د رسول الله نه زیات رښتینه په دې کائنات کې پیدا کا چې د دنه کم رښتینه زیات اوچتو نو دا به بیا دروغ. او کده پیغمبر نه لوی رښتینه په دې کائنات کې بل څوک نه پیدا او نه به پیدا شي نو د دې د دروغو سوال نه پیدا. قران کې راځي واذكر في الكتاب ادریس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. قرآن کریم کې الله فرمایي چې حبیبا ته د خلق ته د ادریس علیہ السلام واقع بیان کا. د ډېر صادق پیغمبرو او د ما په ژوند د اسمانونو جنتونو ته بوتله. هغه واقع هم دا چې الله ته التجا وکړه چې یا الله سکرات د موت ما اوریدلی دي چې ډېر زیات سخت، نو په ما باندې سکرات د موت راولا چې د دې یری بیا ستا عبادت زیات کو. ډېر زنکدنې پیراوست چې زنکدنې پیراوستو نو زنکدن حالت ولیدو بیا ژوندې شو. سپوی شوی و یا الله پوش. عزیزانو الله دې مساتی سکرات د موت سلور زرا کالا
پس دی عیسی علیہ السلام یو مړی ژوندی کړی 4,000 کاله پس ورته وې ځمکې لاندې سال دی او ستا څه حال وې صاحب نور خبر نه یم 4,000 کاله مې وشو چې مړ یم د زنکدن تریخوالی مې لا د خولې نه تلی نه دی اندازه تاسو وکئ اوس چې سکرات د موت دومره سخت چې په 4,000 کاله کې هغه تریخوالی د زنکدن ملا د خولې نه تلی عزیزانو یو د اورېدو خبره عزیزانو یو د اورېدو خبره او یو د لیدو خبره زه په شب قدر کې وم او یو سړی و چې داغه دا یو خپه بالکل په دې بیخ کې غوسه شوی و نو په ډانګورو به ګرځېده نو ما هغې ورځې تپوس وکړو چې د خپې باندې دې څه چلو چې ته په ډانګورو ګرځې هغه ما ته وایي چې مولانا صاحب دا لږ اوږد باس دی څه وخت به زه ستا ځای ته درشم بیا به دې پوه کړم مال ډېره څه ورځې پس هغه راغی او کټ کې کېناستو ما ته وایي چې زه د سواد د کوهستانونو یم غریبه در په در خاورې په سر کړی یم په لاره روان وم یو اوښ لیونی شوی چې اوښ لیونی شوی نو هغه مالک یې هم ترنه منډې والې او خلق هم ترې منډې والې ما زړه کې اراده وکړه چې د دې اوښ دا پیزوان چې دی پړی پکې ځوړند دی نو دې اوښ ته په دې پوزه کې داسې څه چارګل غوندې اچولی هغې کې پړی اچولی وي چې راوینېستم نو ویل د هغه اوښ چې ما ته وکتم نو اکر یې خراب نو ما هم ترې منډه کړه چې مې منډه کړه منډې 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 داسې یو غره خوا کې ادیره و هغې کې یو سرنګ غوندې و په هغه سرنګ کې ته زه ننوتم او دا بلا راپسې ده کیناګر ډېرې خو د اوښ غوندې ظالمه کینه چې ده په حیواناتو کې د بل شي نشته اوښ ډېر سخت کینه ناک شی چې زه ترې په سرنګ کې ننوتم نو دی خو راپسې راتلی شو نه نو دا سرنګ خوله کې سملاستو او دا بوتاړې چې دی دا د سرنګ دی خولې ته کېښو چې راوځې به ګینې په کمه څه ساعت چې تېر شو نو ابتدا کې چې سړی یو سمسته کې ننوځي نظر یې نه لګي چې لږ ساعت تېر شي نو رڼا تیاره باندې داسې پوه شي چې لږ ساعت تېر شو نو څه ګورم چې یو لوی مار پروت دی یو لوی اژدها پرته ده او هغې سره یو د انسان د اډوکو یو ډانچه پرته ده ثابته او د هغې مار په سر باندې د دې نوک عمره یو لړم دی تک سپین
لړمانو کې ډېر اقسام دي. خدای دې امان راکړي. دا تاسو د خپل شاته دا جماعت وګورئ، دا دیوال چې مونږ جوړولو اګلکار چې څو وخت کې دا ځای راوکنستو نو داسې لړمان پکې راووته چې دا ویښته وکړي. دا دې جماعت کې مخامخ دا ویښته وکړي. دې ځمکې لاندې هغه اشیاء دي چې الله دې ته امان راکړي. نو ماره کې خیال وکړو چې اوخ نه خو به بچ کېدی یا نه، دې بلا نه به دې څوک بچ کړي. دا دومره لوی اژدها او بیا په سر او هغه لړم د اژدها په دې سر ګرځېده. نو د اژدها د هغه لړم د یارې رپ نه والو، رپ نه والو، بس غلې پرته وه په دې سر 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 غوندې आवाज د دې لړم زما غوږو ته به م راتلو او ډېر په قهر. لږ ساعت به چې تېر شو نو دا سر نه به کوشو او ور به راغی او د دې مړي دې ډانچې ته به یو ټک ورکړو. چې ټک به ورکړو نو دا ډانټه به ټوله داسې وچونکېده. بیا به راغی د دې په سر به ګرځېده. بیا به څه ساعت پشکوش شو، بیا به ورغی او د دې سر له به ټک ورکړو، د دې مړي دې سر له. نو بیا به داسې چون غوندې आवाज پکې وشو. اډکې مې خیال وکړو چې لاړې تباه شوې. خو دا سوچ راغی چې دا اژدها چې دا د دې لړم د یارې خوځي نه، راشه ته خو خلاصېږي یا نه، دا خو د دې بلا نه خلاصه که. نو کېړی مې راوویسته او هغه لړم مې د دې اژدها د سر نه پې داسې ووالو او شړپ مې ورکو، لړم مې مړ کو. خو چا مې مړ کو نو زما کېړی ایره شوه. نو عرض مې دا و چې دا اژدها پوه شوه چې دې سړي خو ما سره ډېره لویه نیکي وکړه او د لویې بلا نه یې خلاصه. نو اژدها داسې وخوځېده. نو ما ته وی چې مولانا صاحب غبراو شم چې بس زما خیر نشته. وی چې وخوځېده نو داسې راتاو شو او روانه شوه د دې سوري دې خولې. چې د سوري خولې ته روانه شوه نو دغه اوښې په دې بطار باندې یو چک پې ولګول او بیا ترې ووت. نو د اوښ را ګونجلکه شو داسې او اژدها لاړه. ډېر ساعت تېر شو، دا اوښ خوځي نه، مال چې جوړ مړ شو. وی دا سرنګ نه چې زم راووتمه نو دا اوښ پروت دی او مړ دی. وی په دې خېټه کې مې یو لته ورکړه چې بیړه دې غرقه شه، په ما دې سم مرګ تېر. وی چې لته مې ورکړه تر ګوډې ګوډې مې خپه پکې ننوته. چې ننوته خو چې خپه مې ترې راوویسته بیا زما خپې نه غوښې دوړېدل شروع شو. وی اسپتال ته یوړم، ډاکټرانو ویلې چې هله زر ته بیخ کې دا خپه پرې کوي کې نه ټول بدن یې اوس څښا کېږي. نو وی دا خپه یې رانه بیخ کې پرې کړه ځکه زما دا خپه نشته. عزیزانو دا قسم واقعات دا ما په خپل هغه سړي راته په شب قدر کې نن نه تقریبا 3-4 کاله مخکې ما ته ویل. عرض مې دا و چې دا قسم واقعات بارها لیدلی شي، بارها. په دې دیګر کې زوم د دې طرف خټکو یو الک مړو دلې خخ کړو. 18 ورځې پس اقربا رااله وې مونږ یو باسو وړو. ما نه تاسو کوم مال به وړي بس خخته وې چې نه. قبر تورله پراینستو زم ور پسې لاړ. چلاړم دومره سپینه لکو چې لاټه شه داغه په مخ چې را پراینستو داسې تور لکه تبخه څه شه او دا خله دی وحکو تراغله و دومره ارته وا او دا سترګي بوټي راوته چې په دې پوزه پرتی او د سهالو چې 3 ورځې ما روټای نشو خوړې.
عزیزانو دا زما د لیدو خبره دا دلې دا بار دیره چې دا دې ځکه 12 تقریبا 15 کالو خبره دلته می جمعې منځ کو په دې لار اتلم یو الک مخله راغی اوسم د رامداس کې ژوندې دی ویاله دلته یو قبر سورې شوی دی په کې مړی دی ورلم چې ورلم لاندې می چوکته دومره سورې دی په کې سپین کفن کې مړی پروت دی پاس هغه قبر د وزیرو خخت جوړو نو هغه خختي موارد شوی وي دومره زمانہ په تیرا زم لاندې ډورې ته کوشو اسورم چې لګرت کو ډېر خپل او خسته زلمه په پروتو دا وخته داسې دا زلفې غوندي په دې غوګونو په دې مخ را پرتی لری مخه مې خو کته خو سودا مې دا شو چې داسې پوګ دی پکې به غلیاو شوی دا سړو ته مې وی چې الکه تاسو زما د الله سو خپونی سي زلاس وروړم اسنه کدي قبر زرانی ومنو زر مې را ډچ وهی داس دام دا اورېدو خبرې نه دي دا د لیدو درته وای اغي زما د الله سو خپدا سیونی و ما لاس وردانه نه چې وردانه نه کو په دې مخ مې ورته لاس والو کفن مې وکاتو پاس په قبر اوار شو او دومره زمانہ تیروا او دا مړه داسې پروتو تابه ریخم څه شي بالکل لا سنا سینا مخ پوزا لاس می په خوالو کفن داسې تابه اوسته د بجاج د دکان نه راوړي داسم پکې پی ام په دغه دیرا دیو ځنه مازیګر تلما زما کور رامداس کې او دلې به می چې جمعې منځ کو نو د دې دیره په لار بدا سره رامداس ته په دغه ځای کې مړ راستو اته ورځې پس څه په کوي وې ګنداو ته و مکه وې لکه نه یو سات زمو درې دم تماشه ته ماته دا سودای چودرې دم خو چړمبه خختار لری کا دومره ګونګټان د دې قبر نه دومره راوته چې تیارې جوړ کړه او په خدای باور وکړي چې داسې आवाजونه کول لکه د هلیکاپټر چی بس ټول سړی بیهوش شو او مام چې هغه منډونی ونه پرامداس کې مسا واغست او بیا زر ور پسې خخته ولګولې عزیزانو عرض مې داو چې دې زمکه لاندې هر شی شته هر شی شته جنت هم شته او جهنم هم شته جنت هم زما عزیزانو دا معجزه و د عیسی علیه السلام مړی راځوندي کول ابرس باندې لاس وهل هغه جوړېدل مارغانو کې پوکې کول هغه الوتل دا معجزه و د عیسی علیه السلام یو مړی باندې تیر شنو هغه आवाज کول وای مورې وای مورې وای مورې عیسی علیه السلام راځوندي کوه څه تکلیف ده درته صاحب په سخت عذاب کې نو مور ته څه چغي وایي و مور ته ځکه چغي وام چې دنیا کې ز ژوند دی ما بچ وایو کړه نو مور به مې قربان راته وي نو داغه قربان سره به ټول تکلیف ما نه لاړو نو سم ډېر تکلیف کیم که چرته مور راته قربان आवाज مور ډېر زور ورشه د دې قوم د بد ورځو یو نو وجدان د چې د مور پلار ډېر لوی نافرمانه د مور او پلار ډېر لوی نافرمانه قرآن ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما د مور او پلار په مخ کې به اف داسې ډېر لوی تکلیف در باندې وای بم نه اف قدر بنه واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اور وخت بدی د مور او پلار په مخ کې د ذلت وزر غړولې وي او دعا به ورته څکه وقل رب ارحمهما
کما ربیانی صغیرا. اے اللہ زما په مور او پلار داسې رحم وکا لکه زه چې وړوکی وم او په مهربانۍ لوی کړی وم. څنګه چې زه وړوکی دوی په شفقت او مهربانۍ لویولم، اے الله داسې رحم زما په مور. دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. واورئ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ په لاهور کې ډېر لوی ولی او بزرګ د ټول علماء دیوبند صدر، هغه سره یو علم او چې هغه ته کشف به وي. دا مولانا شمس الحق افغانی چې اوس وفات شو، دا د ډېر لوی علم خاوند دی. دا ورته په لاهور کې وی چې حضرت زما دماغ دا نه مني چې تا سره دا علم دی چې چاته وګوره او داغه ماهیت در تخکار شي. ونه مانی نه دی ونه ورځه لاهور ته بوتله د شاهي مسجد ته مخامخ هغه آثار قدیمه چې پکې دی هغه دروازه کې ودرولې ده او په دې مخ ورته لاس والے ویل ګورځ دی جمعه دی افغانی صاحب ما ته قران خورو چې می جمعه ته وکړه کل هم خرا ټټوان سپی بشوګان بیزوګان میلوګان دا پکې ولاړ کل هم و غبراو شو و بیا راته په مخ لاس راکونو بیا باندې ادم راته ښکاري و ماته چاو ابھی کچھ کام اور بھی بیا ویلے ٹم ٹم کې کېنه په خوانو بزرګانو په ټانګې ته ټم ټم کې کېنه استونو لاهور ادیره تلا لاہور ادیرے متعلق مولانا احمد علی ویلی چو لاہوریو تمہاری قبریں میں آگ کی تندوریں دیکھتا. تاسو قبرونه زه د اور تنورونه ګورم. نو افغانی ته ورته وی چې دا زنه منم راځه لاهور ادیرے ته چې بوتله نو و چې ادیرے باندې ودرېد نو بیا زما په دې مخلاص راخ چلا سے راخ کو و چې د ادیرې ته مې کته په خدای مې دې قسمی چې هر قبر لکه د اور تنور او لمبه تراوت ول بیا زه غبرو شو په مخ راته لاس راخ کو چې مولانا ابي ما چې باس چې او مې مانی مولانا افغانی هغه سره چې د علماء دیوبند محتمم بوي چې په ایشیا کې د مولانا شمس الحق افغانی عمر علم د چانی په ایشیا دا هغه سړیو او دا د سترګو واقعا نازیزانو په دې مغاوی راکېږي زما په خدای قسم دی او بیا مې دې په خدای قسمی چې یو ټیډی پیسہ پردې مال ستا په وګه پاتې شو یو ټیډی پیسہ پردې مال ستا په وګه پاتې شو ټول عمر د پاره جهنم ستا لازم او د جنت بوی در باندې حرام. دا زما د کور خبره نه. حافظ ابن کثیر لیکلی دي چې په قیامت کې به پیش شي او ډېر مزګزار او پرهیزګار او حاجی صاحب او بزرگ صاحب او قبو جبو والا او دا خو د جنت توتی دی چې پیشي الله به ورته وایي چې د پلانی سړي پتا یو پیسہ پاتې ده یو پیسہ ورشا پیسہ راوړه نو بیا جنت تازه. علامه ابن کثیر وایي چې دی به منډه کی چې زم چې کور نه پیسہ راوړم چې منډه کی پیسہ به ورته د جهنم په بیخ کې ښکار شي نو دی به ورپسې ورټوب نو پیسہ چې راوچته کی او د جهنم سر ترازی ا پیسہ به بیا پریوزی نو دی به بیا ورپسې ورټوب کی نو په دومره مزل به ورټوب کوي چې اویا زره کاله بلاندې تختې ته مزل وي. نو علامه ابن کثیر وایي چې تر قیامت پورې به د یو پیسې پایوس کې دا سړی
په دې قهر گرفتاری او که په غلطۍ او په یېره تېنه چرته د چا پردی حق د په غاړه پاتې په غلطۍ او په یېره نو د یو پیسې په بدل کې به 1500 قبول شوي منځونه ورکړلی کېږي 1500 نن هر سړی آرامخور دی که نه هر سړی بېایمانه دی که نه دی هر سړی پردی تیکې خور دی که نه دی نو د دې وجه نه عزیزانو چرته دا خیال ونه کوي چې دا اسلام یوازې مونځ ته وایي یا اسلام یوازې ګیرې پرېښو ته وایي یا اسلام یوازې حج کولو ته وایي نه اسلام نامه ده د دې چې کوم څیزونو نه خدای او رسول منع کړې ده هغې نه به ځان ساتي هغې له به نږدې نه ورځي وخت به فضول نه تیری زمونږ اوقات ټول فضول دي ټول ورځ بکواس دی او فضولیات دي نو اسلام د غرور شی نه دی هر وخت ورته سجدې لګوا چې خدای ته ښه پوهېږې زه نه پوهېږم د پردي مال نه ځان بچ ساته پردی مال دی په ذمه پاتې شو عمر له تباه شوی او عمر له غرق شوی نن پردی مال مونږ ته ټیپر نه ښکاري پردي مال ته مونږ د لوی اختر نه زیات خوشحالي وګورئ چا چې پردي مالونه والی دي راشئ چې په سترګو یې درته وښیم په کټونو کې پراته دي او غل متیازې ته بیږي څوک یې د پاکولو نشته چا چې پردي مالونه خوړلي په اورېدو نه وایم چې په سترګو یې درته وښیم نو د مرګ نه وروستو هغه توره سوړه کې به کې څه پلار به نه رور به نه مور به نه عزیز به نه تربور به نه دوست به نه څوک به یې در سره چې ستا په سر به سوال و جواب کوي چې قرآن هم در نه لرې وتښتي پیغمبر هم در نه لرې شي او راشي درته څوک درته به راشي د قهره ریږدي تکیه د خدای شه په ګورستان کې خپل چې دی واخلي هلته دې کېږدي ښه دې سنبال که بیا در نه لیږدي دې قبر ته تاسو ګورئ جوړی یې د بیلچې دا لاندې لرګی نه دی دا پې داسې ونیسي رایې کاږي بیا یې پې داسې راکاږي بیا پې داسې د اوښ د کوپ په شان داسې شی جوړ کي بیا چم راوړي شین چم هغه پې کېدي بیا پې سیره واچوي بیا په سر او پپو ته یې کاڼي نیغ نیغ ودروي بیا لګیا یي د هلکان پې داسې لاس وایي خویای را خویای خپل چې دی واخلی هلته دې کېږدي ښه دې سنبال که بیا در نه لیږدي درته به راشي د قهره ریږدي تکیه د خدای شه په ګورستان کې توتیان فنا شو لاړل ارمان کې سترګې مې نم کا په هر زمان کې درته به راشي د قهره ریږدي تکیه د خدای شه په ګورستان کې جناب محمد رسول الله فرمایلی دي چې سړی په قبر کې کیږي او خلک ته ټول لاړ شي نو آتاه ملکان دو ملائکه ورته راشي په داسې شکل کې ورته راشي چې د داغي شکلونو ته وګوري نو لتی بوټوزي اول سوال په وکي چې من ربک
ستا رب څوک نو دړه نه بوټ وته من ربک ستا رب څوک دا ورته وی ها ها دا الفاظ ها ها لا ادري آی های زه خو والله که پوهېږم چې زما رب څوک څوک دی خدای تا په دنیا کې په خدای څوک منلی او سیاست کې وی لیډر ته دی خدای وی نو عزیزانو عرض میں داو چې من ربک ستا خدای څوک تب ها ها لا ادري والله کفر من نبیک پیغمبر دې څوک ها ها لا ادري والله کفر وای به مونږ ته پته وه پلیتا چې ته به همداسې جواب راکې نو یو گزار ولا ورکی حدیث کې راځي چې گزار چې ولا یو ورکی د دې مړی دا وای چغه دومره تیز وي چې مشرق او مغرب کې واورېدې شي الا الثقلین مگر پیریان او بنی آدم نه اوري نو که خیال وکړئ چې څومره گزار تیزی دومره چغه تیزی چې مشرق او مغرب کې د چا وای چغه اورېدې کیږي الله دې امان راکړي چې دا گزار به څومره تیز دا ډومبنی گزار اوس د جناب رسول الله تصویر خو په قبر کې ارچا ته خودلې کیږي کسړې نیک ویم ورته به خودلې کیږي او کسړې بد ویم ورته به خودلې کیږي ګوري به هر سړی خو سوال به ور سره دای چې ملائکه به ورته وایي چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل او مریا د دې هسته متعلق دې په دنیا کې څه خیالو دا سړی چې څه وخت کې وګوري جناب محمد رسول الله تعالی دې به څه وایي وای بهذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله دے او دا غاستی دا چې ما په دنیا کې په ایمان راوړیو ملائکه به ورته وی چې نیک او د نیک بخت بچیا و نیک خصلت مونږ ته وړاندې نم پته وه چې ته به همداسې جواب راکې اوس دا قبر دی وګوره چې څومره درته کولاو شو که د دې نه زیات ضرورتي چې نورې کولاو دی به راپاسي د مازدیګر ټایم به چې مونځ کوم ملایکې به ورته وایي نوم که نومت العروس اوده شه په دلته په شان د اوده کېدو د ړومبی شپې د ناوې منځونو مغو چې دنیا کې دې کړي دلته د منځونو حاجت نشته داسې بمی او داسې خلق بمی چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل و بدبخت د دې هسته متعلق دې په دنیا کې څه خیالو دا مړی به ورته وایي ها ها لا ادري آی های په خدای قسم که زه خو یې پیژنما نو چې د قبر غوندې ځای وي او د قبر پولیس درنه ګیر چاپېر ولاړ وي او د خدای غوندې عدالت وي او ته په دغه وخت کې ووایې چې زه محمد رسول الله نه پیژنم نو ځمکه به پرې راوچته شي نو دا پختی به په یو بل کې ننباسي حدیث کې راځي
چې یو داسې اژدها به ورسره په قبر کې مقرر شي چې هر منټ بعد به یو ټک ورکوي، داسې ټک به ورکوي چې د هډوکي به په قبر کې ټوپونه وي، یا به ورته اور مقرر شي د جهنم نه، چا به قبر لور راځي او په قبر کې به هغه د جهنم شغلې دی سوځي، یا به ټول قبر د جهنم د کندو نه په باندې یو کنده جوړ شي. الله دې امان راکړي. نو عرض میں داو چې سړی بیمار دی علاج لټي، دا خود عشاق حال بئی کنا چې چا په ژوند د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کړي، داغه د سنت او خیال ساتلې وي، داغه سنت ژوندۍ کړي. سردار کونین فرمایي